بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس کې آغا کارونه ذکر کیږي چې د هغې کول د محرم انسان د پاره سنت دي. د محرم انسان د پاره سنت هم دا دي چې هغه به د بې پیدي خبرونه ځان ساتي او فالتو خبرې به ډېرې نه کوي، د ضرورت مطابق خبرې به کوي. ځکه عام زندگی کې د الله نبی فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې په الله او آخرت باندې ایمان لري نو هغه دې یا د خیر خبرې کوي او یا دې چپ شي. بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د اسلام د مسلمان د اسلام ښکلا دادا د یو انسان د اسلام ښکلا دادا چې بې پیدي کارونه هغه پرېږدي. دویم مستحب محرم د پاره دا دي چې هغه خپل اوقات په تلبیه د الله ذکر، قرآن کریم تلاوت، امر بالمعروف نهی عن المنکر او دغه رنګې د خیر دعا او د خیر په کارونو کې خپل اوقات مشغول کړي او خپل وختونه د هغه څه نه وساتي چې هغې سره د حج ته نقصان رسیږي. دریم د محرم انسان د پاره ډیره ضروری ده چې هغه وخت په حالت د احرام کې د الله د رضا استحضار کوي او خپل نیت صالح کوي چې الله دا عبادت صرف ستا د رضا د پاره وګرځي او ربا ته زمانه راضي شي او ته په خپل در کې مقبول وګرځي. وجه دا ده چې دا ډېر عظیم عبادت دی، د ټولو عباداتو دار مدار د نیت په اصلاح باندې دی، نو په کار دا ده د دې ډېر اهتمام وشي. محرم انسان چې کله مکې ته ورسیږي او د حج تمتع احرام تړلی نو دی به اول عمره ادا کوي. نو چې کله دی راورسیږي حرم شریف ته نو دی به 7 چکرې طواف ووایي. په 7 چکرو طواف کې طریقه دا ده چې اولنی چکر چې لګی درې اول به دی ازتباع وکړي. ازتباع دې ته وایي چې دا څادر به د دیخي تخرګ د لاندې راواړی او کوم دې طرف نه چې هغې طرف نه چې په دې ګسه اوږه باندې دا پلو راړولی دی نو دې طرف نه به پې دا پلو ورواړی او ښی اوږه به ښکاري خالي کړي. بل چې 3 چکرې کله لګی نو پای کې به رمل کوي. رمل دې ته وایي چې د قدمونه نږدې ږدي ښه په قوت باندې. نو کله چې 3 چکرې دا ووالي باقي نورې چکرې 4 هغه به آرام سره چکرې لګي. چې کله 7 چکرې پوره کړي نو بیا به د مقام ابراهیم نه شاته لاړ شي او هلته به 2 رکعته منځو کې په اولني رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې به قل هو الله احد ووایي او د هغې نه دا آیت به مخکې ووایي چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. که چېرته د مقام ابراهیم نه شاته ځای نه وي بیا چې د حرم په هر ځای کې وکړل دا رکعتۍ طواف کېږي. کله چې دی د دینه فارغه شو نو دی به لاړ شي صفا ته او د صفا او مروه تر مابین به 7 چکرې ووایي. کله چې د صفا نه چکر شروع شي او مروه ته ورسیږي دا 1 چکر دی. واپس چې بیرته صفا ته راځي دا 2یم چکر دی. د سعی بین الصفا والمروه تر مابین چې کله دی چکر لګی سعی کوي نو دی به دعا کوي، الله ته به تضرع عاجزي کوي
او چې کله د 2 چکرو نه فارغ شو د مروه نه وځي نو دی به خپل اختان واړه کي او که وخت ډیرو حج ته نو بیا یې اختان وخریل نو هم دا صحیح ده خو که وخت کم و نو بیا به اختان واړه کي وجه دا ده چې په حج کې به بیا وخورئ او دې سره عمره ختمه شوه دی به د احرام نه ځان خالي کي تر دې پورې چې یوم الترویه 8مه ورځ د ذوالحجې وي نو بیا به د حج احرام تړي او دې سره چې دی د عمرې عبادت اختتام ته ورسید